د زلزال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 99 مبارکه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 8 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړي آیت څخه اورئ. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. کله چې ځمکه په خپلو ټولو سختو خوځولو سره وخوځوله شي، یعنې د سختې زلزلې سره مخامخ شي او ځمکه خپل دننه ټول درانه شیان راوباسي د باندې وغورځوي او انسان ووایي چې دا په دې ځمکه څه کیږي، په هغه ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي، ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنې جلا جلا ور وګرځي تر څو چې د هغو د اعمالونو جزا هغو ته وښودل شي. بیا چا چې 1,000 قدر نیکی کړي وي وبه یې ګوري او چا چې 1,000 قدر بدي کړي وي هم وبه یې ګوري. الله ستر رښتیا ویونکی دی.